خبر طالبانو د هلمند مرکز لښکرګاه په سولې څلورلارې کې د کوترې سر پرې کړی دی. نور حال در سره په ویډیو کې وګورئ او ډیوه کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرکلی کوم هلمند کې ځای سرچین وایي چې د ولایت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت لغړو لښکرګاه کې د سولې په خلا څلورلارې کې د جوړ شوي کوترې سر پرې کړی دی. دا کوتره د مجسمه تیر حکومت پر مهال په دې څلورلارې کې د سولې پیغام رسول لپاره جوړه شوې وه. له بلې خوا دغه ریاست ساکښو څیزونو په جوړولو بوتان ګڼي او وایي چې له همدې عمله یې دغه سر پرې کړی دی. په همدې حال کې د هلمند لښکرګاه ښار کې اوسیدونکي طالبان دا کار غندلی دی. د لښکرګاه ښار اوسیدونکي خالق داد وایي چې د سولې څلورلارې په ښار د ښکلا او د سولې پیغام رسولو لپاره جوړه شوې وه. د هغې ښکلا ته زیان رسول دا د اصولو خلاف دي. نوموړی نړیوال ټولنې غوښتي چې له طالبانو داسې کړنو مخنیوی وکړي. که څه هم طالبانو امر بالمعروف و نهي عن المنکر ادارې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو طالبان تر دې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې د ساکښو څیزونو رسمولو او د مجسمو په جوړولو بندیز لګولی و. ملګرو دا به زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لري موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.